बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम द ढेर मेहरबाना और द ढेर ज़्याद बहुन के रब पे नुम बांदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ो कतन को अल्लाह फाकम खुशाल आबाद साथा। नन चिकम जमंग टॉपिक दे द शाबान हवाले सर दे और दगरंगे द रमज़ान हवाले सरम दे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शाबान पर आखिरो रज़ की द हदीस सहाबे करामो त औरवलो। राज़ी چې د पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हदीस په دې ورځو کې पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे करामो ته اورولو چې دا حدیث د پشری کې باندې وورو. یاد ساتئ چې په دې حدیث مبارکه کې کوم خبرې شوې دي دغه خبرې ځان سره نوٹ کو او په دې باندې په دې رمضان المبارک کې عمل کو. ان شاء الله العزیز الله پاک و زموږ استاد رمضان دا ډیر زیات اعلی تیر کی. په دې حدیث مبارکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان حواله سره ډیر زیات مختصر او ډیر زیات ګټور خبره محترم ادا کړې دي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په اخر ورځ باندې مونږ ته یو خطبه بیان کړه. مونږ ته یو بیان کو چې اے خلکو پتا سبان یو داسې ناشنا میاش د راتلون کې ده او پتا سبان د میاش سوره کې راتلون کې ده او دا میاش ډیر زیاته د برکت ولدا. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې میاش کې یو شپه دا د زرو میاشتو نه دا بهتره ده. فرمایي که په دې میاش کې یو انسان نفل وکړي الله پاک له د فرض ثواب ورکوي. یو انسان فرض وکړي نو الله پاک ته د اولیاء فرض ثواب دا ورکوي. ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی میاشت ده. فرمایي چې په دې میاشت کې یو سړی صبر کوي نو بیا فرمایي چې د صبر ثواب او د صبر ځای دا جنت دی. فرمایي چې په دې دا میاشت د غمخوارۍ میاشت ده. دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق داسې وکیږي. او دغه رنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی پکې د کوم روزهدار د روزه ماتي انتظام وکړو. فرمایي چې الله پاک به د انسان ته ټول ګناهونه معاف کړي. الله پاک به د انسان د جهنم نه آزاد کړي. دغه رنګ فرمایي چې د هغه چې څومره د روزو ثواب دی دا ټول ثواب محترمو د دو شو خو د هغه په روزه کې څه کمې د راځي نه. صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د الله رسوله من کې هو یو قسم طاقت نشي لرلی موږ په خپل غریبانان یو نو بل چاله صبر کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کو چا یو ګوټ لسی چاله ورکړه یا دغه رنګي یو کجوره چاله ورکړه یو ګوټو به چاله ورکړه او په هغه باندې هغه روزه مات کړه. فرمای دغه ثواب الله پاک به انسان ته ورکوي. او به فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې چا د کوم روزهدار د روزي تنظیم کو او دغه رنګي د روزه مات تنظیم کو او د خموړ کو فرمای چې الله پاک به زما د حوض کوثر نه سیراب کوي. بیا فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دومره به سیراب شي چې را سړی به سره تګي کیږي نه. فرمای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې دا میاش د دې چې کومې ابتدایي لس ورځې دي دا د رحمت دي ورپسې لس ورځې د مغفرت دي او آخره کې نجات محترم دا د جهنم نه دی. فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په دې میاشت کې په خپل غلام باندې کار لږ آسان کې د هغوی نه کار دا لږ کم والی. نو دا حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په د اخرو ورځو کې ویلو نو ما دا ضروري وګڼل چې خپلو کتونکو سره شریک کړم. یاد ساتئ چې په دې حدیث کې چې کومې خبرې دي په دې باندې موږ عمل وکړو او دغه رنګې زموږ څومره مسلمانان دي د هغوی وس کېږي هغوی سره مرسته وکړو هغوی سره امداد وکړو. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.